کله چې د افغانستان نوم اخلو نو موږ د نن خبره نه کوو بلکې د زرګونو کلونو تاریخ یادوو. یو وخت داسې و چې دا خاوره د نړۍ د یو ستر تمدن مرکز و. دا د کوشانیانو ستره امپراتوري وه. د میلاد په کلونو کې کوشاني امپراتوري هغه سوچه افغاني امپراتوري وه چې د ختیځ او لویدیځ تمدنونو ترمنځ پل وه او افغانستان یې د نړۍ د سترو قوتونو په کتار کې درولی و. هر افغان باید د خپلو نیکونو د دې لوی امپراتوري په باره کې معلومات ولري او په خپلې د لوی امپراتوري باندې افتخار وکړي. راځئ نن د هماغې زرینې دورې کیسې واورو. په تاریخ کې مخکې سفر کوو. هغه وخت ته ورځو چې په نړۍ کې 4 قوي امپراتوریانې څنګ پر څنګ پرتې وي. د روم امپراتوري، د چین د هان امپراتوري، د ایران ارسسټ امپراتوري او افغان امپراتوري کوشان. دا اوله میلادي پیړۍ وه. د 4 واړو امپراتوریو له یو بل سره ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګې کړې وې، که څه هم کله ناکله به له یو بل سره په جنګ کې ښکېل ول. په عمومي توګه باور کېږي چې کوشانیان د باختر له خاورې څخه راپورته شول. کله چې سکندر مقدوني په پخواني باختر حمله وکړه نو باختریانو ته یې ماته ورکړه او د هغوی تمدن یې له منځه یوړ. دا وخت د چین هان امپراتوري ته ښه موقع په لاس ورغلې وه چې د باختریانو یعنې پخواني افغانستان سیمې ونیسي، خو د دوی له پلان څخه مخکې باختري قبیلې سره بیا متحده شوې او نوی حکومت یې رامنځته کړ، کوشانیان. د یوزي په نوم یو قوم د کوشانیانو په تشکیل کې مهم رول درلود چې له هان او شاوخوا نورو سیمو سره ډېر جنګونه هم وکړل او د کوشانیانو سرحدات د پخواني باختریانو څخه هم پراخ کړل. د کوشاني امپراتوري یوازې د افغانستان تر خاورې پورې محدوده نه وه بلکې یوه ډېره لویه جغرافیه تر خپل کنټرول لاندې راوستې وه. په دې مهال کې افغانستان د نړۍ اقتصادي او فرهنګي زړه و. د ټولې نړۍ په سطحه بلخ، متورا، بګرام، تکسیلا، پیښور او بامیان د نړۍ مهم تمدني ښارونه وو. دا سیمه د یوې مهمې او مشهورې سوداګریزې لارې پر سر هم پرته وه چې دا د ورېښمو لار یا راه ابریشم و. د کوشانیانو امپراتوري تر ټولو ځلانده پاچا لوی کنیشکا و. نوموړي د کوشاني امپراتوري سرحدات تر لرو ساحو پورې ورسول. هغه یوازې پاچا نه و بلکې تمدن جوړونکی او مدبر رهبر و. کنیشکا تعلیم او سوداګري ته وده ورکړه. د کوشانیانو په دوره کې هیڅ دین په زور نه تحمیل کېده. یوناني فلسفه او زردشتي دین هم موجود و، خو بودیزم د کوشاني امپراتوري رسمي دین و چې په بامیان کې د بودا مجسمې یې نښې دي. راه ابریشم یا د ورېښمو لار چې مخکې مو هم ورته اشاره وکړه، د دې لارې اصلي ساتونکي کوشانیان ول. د چین ورېښم، د هند مسالې، د روم سره زر او ګڼ شمېر نور سوداګریز توکي به د افغانستان له لارې تېرېدل چې هر ځای افغاني سکې رواج وې. خو لکه د تاریخ د ټولو سترو امپراتوریو په شان کوشانیان هم ورو ورو کمزوري شول. په داسې حال کې چې افغانان د چین له هان سره په جنگ بوخت ول، په ایران کې د ارسسید یا اشکانیانو امپراتوري د ساسانیانو لخوا له منځه ولاړه. ساسانیانو په ډیر سرعت سره وکولای شول چې ټول ایران تر خپل ولکې لاندې راولي او بل اخره په کوشانیانو هم حمله پیل کړې. کوشانیان چې د چین سره د جنگ له وجې ضعیف شوي وو نو د ساسانیانو لخوا د کوشانیانو امپراتوري له منځه یوړل شوه. د هند موریایانو د ساسانیانو سره جګړې پیل کړې چې تر ډېرې مودې پورې نیم افغانستان د ایران د ساسانیانو او نیم افغانستان د هند د موریایانو تر لاس لاندې و. کوشانیانو شاوخوا 300 کاله په افغانستان او شاوخوا سیمو باندې قدرتمند حکومت وکړ. کوشاني امپراتوري که څه هم له منځه ولاړه خو د دوی میراث به د افغانانو لپاره پاتې وي.
د ځینو تاریخ پوهانو په نظر بودیزم د کوشانیانو په وخت کې پرمختګ وکړ. د بودا لوی او وړې مجسمې د افغانستان په هر ګوټ کې پیدا شوي دي. د کوشانیانو په امپراتوري کې 15 پاچاهان تیر شوي دي چې مشهوره یې دا دي: لومړی کجولا کدفیسس، دوهم ویما تکتو، دریم ویما کدفیسس، څلورم لوی کنشکا، پنځم واسشکا، نهم هویشکا، یولسم بازودیوی، دولسم دوهم کنشکا، دیارلسم دوهم واسشکا، څوارلسم دریم کنشکا، پنځلسم او د کوشانیانو اخرنی پادشاه شاکای. کوشانیان موږ ته دا وایي چې ملتونه نه مري که چیرې خپل تاریخ له یاده ونه باسي.